بالکل ولې نه خواشمند یم ولې نه او لف کې خو چې دا وي اوس کا الګ کې چې څومره خامیانې او یا جنې کې څومره خامیانې بس به کمپرومایز کوي ای ته پته راغله اوس مې مور په سرینګو کا بوي چې تا کړی خپل خوخه کړی دا ته پیښه کار دی پیښه اوس لکه زموږ د کار کې د فن کې اوس شوقیان هم ډیر دي مونږه کار شوقیانو نه کوو مونږه لکه یو پروفیشنل کار کوو نو مونږ شوقیانو د پاره بالکل نه کوو ګینې نشتراباد غونډ د شوقیانو نه ډکته ما سره خو فلحال داسې څه نه دي شوي نو ما ته دې باره کې علم نشته دی او چې کوم جینکې وایي دا د جینکو پورې ده چې هغوی ځان څنګه دی کې سټیبل ساتي که نه اوس لکه زه خپل کار ښه هم کولی شم او بد هم کولی شم نو ما ورسره مینه اډ کړې ده مینه مې په دې اډ کړې ده چې یار زړه سوځي خو مینه شته دی پارټي څه پته لکه مونږ خو لکه پارټیانې کړي دي خو لکه مونږ داسې پارټیانې نه دي کړي مونږه برډ ډے پارټي کوو ډینر پارټي کوو خو دا چې کوم لکه نن سبا جینکې کوي هغوی لږ چینج پارټیانې وي څه پته اورېدو کې خو ډانس دی نور خبر نه نو بس هغې سر خو یار بیخي ما ته داسې څه فیل شوي نه دي د زړه تعلق دی سره نو څه ویلی شم یار کیدی شي څه هېڅ هم نشو ویلی پکې دا خبره داسې نازک خبره ده او په خود پوهېږم زما اوښې پنجابي وي بس زما ذهن کې نه و زه بالکل خوب نه ډایرکټ راپاڅېدم 2 بجې ټایم و زه خو 2 نه پهله نه راپاسم خیر به زر زر ریډي شوم نو لکه زما خو د قرآن سبق ما ډېر ویلی دیني حساب سره ما تعلیم ډېر زیات کړی دی دنیاوي مې دومره نه دی کړی چې څومره ما دیني کړی دی خو زما اوس داسې حساب دی چې ما نه هغه دیني م هیر دی माहिर अमलियात और तावीज़ात अल्लामा अबू अहमद मुतवक्कल दुनिया में हलचल मचाने वाली कुव्वतों के आमिल किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने वाला खास अमल सास बहू का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म वहमी और शकी मिजाज शौहर हमेशा के लिए ताबे औलाद का नाफरमान होना कारोबारी बंदिश बैरून मुल्क सफर में रुकावट हर किस्म की बीमारी का खात्मा औलाद का न होना तलाक के मसले को फौरी हल जादू टोने के असर का मुकम्मल खात्मा په فن او په هنر باندې په دواړه مخه ښکل شوم په شکل باندې دومره مزیدار نه یم پیرا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او موجود ما په پیښور کې قدرمنو نن ستاسو ملاقات دی او داسې هنرمند سره دی او داسې اداکاری سره کول غواړم چې هغه په بشمیره ډرامو کې کار کړي په ټي وی کې کار کړي په مطلب په ډیرو فارمیټ کې هغه کار کړي دی نوري خان زموږ سره ناسته سره خبرې ترې کوو نوري په خپل پروګرام کې تار کلیو مسلم شو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی خیر طبیعت هم ښه دی څنګه چلې جون څنګه تیریږي شکر ماشاءالله هر څه خو ډېر ښایسته روان دي جی نوري خان دا راته ووایه چې نوري خان ستاسو شوبیز نوم دی او خپل نوم دی نوري خو زما خپل نوم دی شوبیز نوم نه دی خپل نوم دی خپل نوم دی کوم چې مور پلار در باندې او زما خپل آی ډي کارت کې زما دا نوم دی آی ډي کارت کې خو نوري زما نیک نیم دی کنه اصل کې جی نیک دی نو بس ای سره خانو لګیدو او نوري خان شوم بعضې خلک دغه سره مطلب د خپل نوم سره د پلار نوم ولګوي د خاوند نوم ولګوي داسې نو تا دغه څه نه دي لګوي نو اصل کې به زه چې پی ټي وي کې دغه شوم ما خو خپل نوم خیر چینج کې غوسته وه هلته آی ډي کارډ او هر یو سیس ډاکومنټس خو هلته خو نوم خو فیک نه چلیه نو بس بیا نوم زما کلیر ټولو ته پته ولګېده دا راته ووایه چې چېرته پیدا شوې چېرته لوی شوې بچپن مو چېرته تېر کړ کور کلي کوم ځای دی جی پېښور کور کلی زموږ هر څه دلته دي امي ابو لږ دغه راځي چینج راځي هغوی کلی شته دی او زما خو نشته او زما همدغه کلی هم دی او همدغه ځای دی او بیا پاتې شو د خاوند نو هغه هم کلی شته دی دا راته ووایه چې څو وروڼه خویندې جی مونږ 3 سسټر وی ورور جی شوبیز ته صرف ته راغلی که نور فیملی څوک شته نه صرف پکې زه یم فیملی نه فیملی نه څوک نشته دی صرف پکې زه یم او هم واده نه پس اول نه واده نه پس واده نه بعد شوبیز ته راغلی جی واده نه پس شوبیز ته راغلی ما نو خاوند دې څه نه وي هسبنډ څه نه وي نو هغوی خو ما ډېر سپورټ کوي او جی سپورټ کوي هغوی خو لکه هغوی نه بغیر زه یو قدم هم نه اوچتوم او هغه چې بس هغوی سره لکه
هر څه هغه ته سپورټ مکمل سپورټینګ درکې جی جی سپورټ راکړي او جی دا راته و چې شو بس ته انټری څنګه وکړه مطلب بغیر د سفارش بغیر د داسې زوګ نشلی یاد به خپل سوکي نو ولا به شو بس ته څنګه رالي نه سفارش هم پکې خیر زما چانه دی کړي او نه پکې سوک اوم کنه نو هغه پتروم زنه ملګېدلې لکه په خپل ډایرک بس زما ذهن کې نو او جی زما ذهن کې نو زه دو ما خوب کې ما او کال راغې رونګ نمبر باندې او زه رونګ نمبر چتوم نو بچ څنګه ما کال اټینډ کو نو غوي وی چې یار زه په ټي وي نه خبرې کوم او تاسو ډراما کول غواړي نو خیر زما نمبر چا ور کړی ولتا ای سره د الله خو کیا ما مخکې راساسو دغه چا کې انټروډکشن چا کې دغه یو جنې دا شو کې جی بالکل چا کړی او خو لکه بس زما ذهن کې نو زه بالکل خوب نه ډایرک را پاسې 2 بجې ټیم او زه خو دو نه پهل نه را پاسم خیر بزر ریډي شوم اوس خو لک بس اوس خو ریکارډینګ له 9 بجې سي سیټ لا موجود نن هم سر گاډي را لګل 9 بجې او روز رمضان هم دی او بس خیر الته اوس ټف کار خو ټف دی ټایم باندې راتلل دا خو ډیر ضروری دی ادا سي کار دی لکه چې سکول سحر چې سکول لزیا نو بس دغه حساب یا نه وړاندې انټری مو سر ډراما مو کړی و سونګ مو کړو سم کړی اول التما ډراما کړی و بیا می سونګ او جی بیا ډرامې سره د ډرامې نوم آی تھنک زخمونه او جی 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 پښتو ډراما دا سر نور کوم هنرمندان څوک سینیر پکې ټول شته د خلک زما خلک هغه نمونه راته ډرامو کې یاد دي د سره راته پته نشته چې لکه سینیر کې اوس زه خاص لکه پیجنم نه د پی ټی وی سایډ نه د پی ټی وی نه علاوه د پښتو نه علاوه نور نور ژبو کې مطلب کار کړی کنه جی اردو کې مې کړی دی اردو کې مې کړی دی اسلام آباد یو ډراما وا اردو کې مې ای کې کار کړی دی هغه چینل تا ته سم نه یاد سو وجه ده دا غلا دونه عمر نه دي لکه اوس دا ډراما ما سٹارټ کړ د ډرامې نوم مال نه چې ډرامې نوم څه دی دا دومره تیز یاداش تیز بس زه دا ډراما مې سٹارټ کړ دا سویم ورځ د ریکارډینګ لپاره راځم خو ماته د ډرامې نوم نه راسي چې ډرامې نوم څه دی او دا راته پته لري چې سینیر موږ سره څوک دی پکې نادیا پیدا نیلم دا پکې او خغه نورم خغه آرټسټان دی پکې خو دا دی چې لکه هغه خو موږ بچپن نه ګورو کنه لکه نو بس هغه ځکه سینیر پته دراته چې یار دا کسته نو دا راځو چې د پښتون علاوه نور ژبې درځي او جی کومې ژبې درځي پښتو ویل شم اردو ویل شم هندکو ویل شم پنجابي پویګم ویل نشم او جی ویل څه خبر کی پویګي او په خود پویګم زما اوخه پنجابي وي هغه پنجاب نه د لاهور سایډ نه کنه نو هغه چې موږ سره خبرې کوي نو داغه په پنجابي پویګم ویل نشم ورته جواب ول اردو کې ورکوم چې جی بات ایسی اداره ته و چې تعلیم مو کړی جی جی څومره ایجوکیشن ما ته ډیر کې پریخو تھرڈ ایئر او ایگزام او بس ایگزام کې مې بس پریخو دا وری هغه زما خوخي وفات شو نو بس زما ایگزام او په او مکه ورځ باندې لکه سهار زما پیپر او زه شپې تیاری کوم بس هغه شپې وفات شو نو بس سهار زما پیپر مس شو بس هغه ورځ پیپر پاتې شو بس ایجوکیشن زما پاتې شو دا راته و چې دار بنده یو چويس کنه مطلب واده خو دې کړی کنه جی جی واده ما کړ بچان دشتا جی دغه غزان له فرصه دا راته و چې مطلب ارینج میرج د خوخته کو لو میرج د خوخته کامیاب ژوندۍ د کمی کامیاب ژوندۍ زما په حساب چې لو میرج وی لو میرج او جی کامیابی او ارینج هم خوي خو لف کې دا چې انډرستانډینګ وي او یو پکې جرګې ډېرې نه کیږي لکه ارینج کې دا وی چې اوس لکه رشتہ اوس مال مور کو غیله موکا نو بس بیا چې لکه واده نه پس چې لکه څه خبرو شي خاون کې مسلې خزه کې نو اورز مور پسې رینګ پلار پسې تا کړې دې تا را واده کړې دې شاب اوس دا چل دې لکه سموک کوي یادې دا چل یا غ چل او لف کې خو چې دا وی اوس کالک کې چې سومرم خامیانی او یا جنې کې سومرم خامیانی بس اب کمپرومایز کوي اې ته پته راغوس مې مور پسې رینګو کبوي چې تا کړې خپل خوخه کړې دا ته پیښو کار دی پیښه نو لو میرج په دې کامیابی هر څه سټرګل او هر یو څه چې دا وي خپل کوي ای بل ته نه وای چې یار اوس دا کار د سي دی
دا راته وایه که فلم درته افر شو د هر اکټر دا خواهش چې یاره زه د غټ سکرین باندې رالم په فلم په پرده باندې رالم نو د فلم افر به قبلې کړم بالکل ولې نه خواهشمند یم ولې نه فلم خو زما خواهش دی او د هغې ډیمانډونه مطلب مختصر کپړې یو څه بل څه فحش ډایلاګ یو څه نو هغه به بیا ایکسپټ کړي مشکل ښکاري فحش خو ډیره مشکل ښکاري خو چې څنګه اوس لکه داسې کار کوم لګیم لکه اوس پورې خو ما هر کا پروجیکټ کې هیروین ایز ا هیروین کار کړی دی که نه او دا زما فرست ډرامه ده چې دی کې زما سایډ رول دی لکه د خور کریکټر دی یو نازولې خور چې لکه پرور نازونه کوي او پروندار باندې او په مور باندې نو دا لک بس ما ایکسپټ کو چې دا لک نو صحیح د کریکټر خو ستا سیټ دی خو دا چې مطلب سینیر او خخ اکټرانو د او ما سره اصل کې نادیا ګل پکې او خخ آرټستان نو بس د دې د وجه ما پکې سایډ رول وکړي ټول کارونه لکه پی ټی وی کې ما ټول مین رول کړی دی او هر ځکه لکه اوس پورې ما سایډ رول صرف هم دی کې د یوټیوب د پر څومره کار کړی یوټیوب دا ډرامو شروع ده کنه یو دا د دین علاوه نو ما کې خان د پر پروجیکټ کړی دی او جی ای کې څه کریکټر کړی ای کې مین هیروین او جی مین درې واړو کې مین هیروین ډیر لوی بوجي دغه چې پورا ډرامې ټول کار لکه په مونږه ډیپند بیا کنه دا ګران کار نه دی نو ګران خو را باندې لګېدو خو لکه کې خان خو داسې کار دی چې اړو پته نه لګیا چې څه ټایم زموږ کار څه ټایم کوي چې موږ خوراک هم کوه کار کوي د هغې خو بیخي پته نه لګي چې یاره دا څه ټایم سین ریکارډ کوي لګیا دی او هغې لکه هیروین کار ما درې واړو کې کړی دی او ما ته لکه پته نه ده لګېدی یو زه ډېر لیټ پکې راغلی ما لکه او بیا هم لکه زما کار ډېر زر شوی دی او ښه شوی دی دا راته ووایه چې بار ملک ته ټور دی چې تکړې کو لا نه تللی نه بهر خو فلحال زه نه یم تللی جی دا به زما فرست ټایم وي چې زه به ځمه هر څه خو مې ریډي دي اوس باقي ګورو آفر شوی دی او ګورو کېدای شي چې چانس برابر شي کېدای شي لایف دی بدل شي ځکه چې موږ کم د پښتو زموږ چې کم هیروین دي هغه چې دلته څو پورې هغوی د کار کوي نو هغوی لږ داسې کمزوري مالي طور کمزوري چې دوبۍ یو ټور ولګي چې واپس راځي نو بیا اصل کې دا اوس ته که زه کلیر خبره وکړم نو مالي حالات خو زما ماشاءالله اوکې دي لکه زما کار روان دی ښه هر څه خو بس دا یو کس د وجه یو انسان زما په ژوند کې یو فرشته ووایي یا لکه زما ژوند کې انټري هغې والې ده مخې سره زما ترقي لکه یو انسان داسې وي که نه چې ستاسو په لایف کې راشي ستاسو لایف چینج شي نو بس هغې سره خو یار بیخي ما ته داسې څه فیل شوي نه دي د زړه تعلق دی سره نو څه ویلی شم یار کیدای شي څه هېڅ هم نشو ویلی پکې دا خبره داسې نازک خبره ده سیکرټ ته ډېر زیاده سیکرټ ته نو ښه خبره چې ستا زندګي سره جوړه ده مطلب ستا مالي طور سپورټ کوي لکه مالی سپورټ خو ستاسو خبره ټیک ده لکه شوبیز کې ما ډېر سپورټ کوي شوبیز کې لکه دا شوبیز کې څوک سپورټ کول ډېر مشکله کار دی او بیا سکرین دپاره جنۍ سپورټ کول خو ډېره مشکله ده لکه بل انسان لا فایده ورکول او هغه هیټ کول لکه هغې کې به د هغې څه فایده وي مثال سکرین نه شاته نو بس بل زموږ یو بل دغه دی که نه زموږ د پښتو هیروین چې کوم دی لکه هغه مین چې کوم سټارز دی هغه نه زه چې کمزور ته یادومه هغوی چې ته ډرامه کې واخلې هغې چې ماښام داسې لږ مازدیګر نږدې شه وایي ما زر رخصت کسي چلې زه پارټۍ له ځمه دا پارټي څه شی دی پارټي څه پته لکه مونږ خو لکه پارټیانې کړي دي خو لکه مونږ داسې پارټیانې نه دي کړي مونږ برډ ډے پارټي کوو ډینر پارټي کوو خو دا چې کوم لکه نن سبا جنکې کوي هغوی لږ چینج پارټیانې وي څه پته اورېدو کې خو ډانس دی نور خبر نه زموږ خو لکه پارټي نور ډېر ما اورېدلي چې ډېر څه پکې او جی لکه زموږ ما ته خو فلحال دومره علم دی لکه خیر زموږ خو پارټیانې کېږي ډینر پارټیانې افطاري پارټي نو پارټي زه دغه څه کوم چې لکه هغوی پسې ډرامه پرېږدي که نو لازم خبره په دې کې به ډېرې زیاتې پیسې هم کېدای شي آی تھنک زه داسې ویلی شم شک کې خبره ده ولې چې ما ته خاص پکې پته نشته دی که نه مونږ پارټیانې کړي دي لکه خو مونږ پیسو دپاره نه دي کړي لکه مونږ خپل یو ملګرو ګیدرینګ جوړ کړي برډ ډے پارټي ډینر پارټي او بس دغه حساب یې زموږ نو بس مونږ خیر خپل انجوای دپاره کوو که نه فرینډس یو ځای شو بس شغل میلم برابر یې نو هلته مونږ دومره کار کوو سټرګل کوو نو بس یو ټایم داسې راشي مونږ وایو چې یار
مونږ هم یو ځای کینو بل تا یو دا خبره وکړه کنه دا تا ویره ما یو کس ته ما سپورټ کی ما سره دا کی دا هغه کس کو نه تا په آیډیا باندې اکثر لیکي دلسوز مینا کدا سی او دغه لیکلی دا دغه کس کو نه د دې سره راځي دغه پوینټ سره راځي د دې دا خو اصل کې دلسوز مینا زړه سوان دی نو زړه سوځیدنو چې اٹیک زور کم نو بیا ور سره خلک وی یار څه چل جنې ولی اپسیټ تا نو مور سره مینا اټ کړی دا مینا مې پدې اټ کړی دا چې یار زړه سوځي خو مینا شته دی زړه سوځي خو مینا شته دی هغه امید باندې دنیا قائم ده او هغه انسان چې دی هغه فرشته چې دا هغه بس تا لپاره یو خدای غدي بس ما لپاره خو فرشته ده ما لپاره فرشته ده زغی د لپاره چې څومره الفاظ وې ما عمره کم دي او جی اخر کې کتونکو د سم میسج ورکول غواړي نو چې کوم زمو فیمیل راتله غواړي شو بستر راتله غواړي راتله پکار دی نه دی پکار چې شو بستکم جنکی راځي بالکل موست ویلکم لکه فن خو ډیر خفن دی زه د باره کې اسم بد نشم ویلې او ماشاءالله ډیر هر څه او کې دی دا انسان ځان پورې دا کنه چې هغه خپل فن څنګه استعمالوي موږ د جنکونو ډیر زیات اوریدل چې کوم نوې جنکې راشي هغه و چیرې پروډوسر وتا ډیماند کوي چې ما سره داو کا ما سره ډایرکټر وته ډیماند کوي یو بل نو کیمرامین وته ځان لا رائټر ځان لا نو پدې کې تاسو حقیقت کې درو دا یار ما سره خو فل حال داسې سن دي شوی نو ما ته د باره کې علم نشته دی او چې کم جنکې وای دا د جنکو پورې دا چې غوي ځان څنګه دی کې سټیبل ساتي کنه اوس لکه ز خپل کار خم کول شم او بدم کول شم اوس مثال کتا سو پارټیانو پورې خبره کړي دا کنه نو پارټیانو کې وګوره هر قسم پارټي د جنې پورې دا چې کم قسم پارټي کول غواړي نو دا سه هر یو کار دا خو لکه مونږ باندې ډیپند کوي کنه چې لکه مونږ سکو اوس لکه زمونږ د کار کې د فن کې اوس شوقیان هم ډیر دي مونږه کار شوقیانو لنه کو مونږه لکه یو پروفیشنل کار کوو نو مونږ شوقیانو د پاره بالکل نه کوګی نشته رابط غون د شوقیانو نه ډکته یو ټایم چې کاست وو هر اوس نو بس د یوټیوب دونه د غم نشته مطلب تعالی دونه انکم واپس تعالی نه درکې نه راځي یو محدود بجټ کې ډرامه جوړه بالکل هم دغه سیدا مطلب ته وای چې لکه بده پیډ کې لکه سدا چې ته خپل سټي نو یې نشته او چې خپل سټي بیا خو هیڅ سم نشته زه بیا خو هر ستا لپاره بس جنت دی چې خپل ټیکي پکې خدا دې چې دې سره مونږ او د سم ضروری دی انسان بالکل ولې نه واو روجي هر یو سیس خپل پځې باندې لکه لیمټ بنه شو به ځان له یو دا ځان له سایو روزګار دی دا اوس جنې کې شو به راشي کنه مثال نه وی لکه زه خپل اوس سره غلم زمام دومره ټایم نه کیږي خو خیر چې مونږ لکه راشو نو مونږ بس هم دې طرف ته دهان وي مونږ او د مونږ نه پاتې وي نو لکه زما خو د قران سبق ما ډیر ویلې دینی حساب سره ما تعلیم ډیر زیات کړی دی دنیاوی مې دومره نه دی کړی چې څومره ما دینی کړی دی خو زما اوس د حساب دی چې ما نه دینی مهیر دی ولې چې کوم ترجمه کم تفسیر ما کړو د قران پاک ما خپل لاسونو سره لیکل او کنه تفسیر ما خپل کړی دی نو اوس ما نه هیر دی ما ته بچا سبق وی عربي بوي نو ما ته پتا و چې یار دا د دې سوي لګیا دی ما ته به مینینګ پتا و چې دا دې سوي او اوس د ټایم رالو چې یار زه لکه دومره شوبس کې مګن شوم کنه چې اوس که خبره کوي یا استغفر الله صورت وینو ما نه مینینګ هیر وی صورت خو زویل شم لکه ما نه مینینګ هیر چې یار اوس د دې ترجمه ده ترجمه سره نو ما نه هیر شي نو دا سیز ما کې راغلی نو دا سیز کوشش کوم چې زه دا اوایډ کما لکه واپس هر څه لکه اوس خروجي دي هر خو مونږ لکه ماغه سي روټین ټیک دی خو بیا عام روټین کې مونږ ته پکار د چیار مونږه بالکل مونږ د خدا زموږ ډیرو عام پبلک چې کوم دي دا خیال چې دا شو به زول چې کوم دی لکه نه مونږ کې نه ودس کې نه لکه دې طرف ته بيخي شاده او زما په خل داسې سیس خبره نشته نه نشته دا زه تاسو ته هم کنه دا خپل ځان پورې دا کنه چې مونږ څنګه خپل دغه چلو بس مونږ راشو د سیس کې مګن شو څوک پکې نشي تماشه څوک پکې لوپری کوي څوک پکې سکه څوک پکې سکه نو دوی دا فیلډ بدنام کړي دي دا بدنام شي ګنې چې وګوره زموږ پکې سینیئر اکټران دي دا جهانگیر خان شو ارباز خان شو شاهد سیب شو نیلم ګل فاطمه ګل شو نادیا ګل شو غړ اکټران دي ټول لکه غونډ نو هغه ماشاءالله وګوره لکه خپل فن لکه پوي خپل حساب سره غوي لګیا دي دا اوس سره غلي دي جنہ کې نه پوي ګډ وډ لګیا دي نو دې سره سو کوئی ډما یو سوک سوي دا لکه نورمال خبره نه ده ټیک شو ډیره مهرباني قدرمنو دا نوري چې موږ سره خبره اترې وکړي غب شپ مو سره ولګو یقینا چې تاسو هم ته خوندونه مزه غستې موږ هم ته واغستلو اوس په دې اجازه غواړم ارچته چې خوشاله اوسې آباد اوسې الله پامان